बस मान जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो मैं उसे इस घर में लेकर आई। कैसे हो सकती हो? गलत है। नहीं ना बार-बार ये सुना दिया ये मुझे धोखा है। सही कैसे हो सकती हो? गलत है। नहीं ना साहब सलाम वालेकुम, इजाज़त है साहब। चंदन और अन्य प्राकृतिक तत्व जिससे मेरी त्वचा को मिली प्राकृतिक निखार। जानी ने मेरे लिए इस घर में बहुत कुछ किया। रमत न जोड़ी थे नदी दगास में दसरियात करते हुआ बाज नदी कटल मुझे सवाल की सत्ता की करे हुआ अगर मैं बात पर उड़ाड़ी क्या क्या खपल मकतूब लिखना मधुबाला साहब राजी पर तबक राजी या ताकीद के तदल तो चीज के लेकिन ख्वाराग ले जाए ऐसा तो क्या ख्वाराग हम अगर प्यादा नूवाल था नूनास ऐसा बाबा को नास तो अगर ताला शव की तो चिंची के में थे वैसे चिंची रात थी उसमें चिंची ना वैसे दाराजा बकोर की तो मेरे मन में लाश सीरियल नस्ल का तलाई दल तो स्टाइल का लाश नस्ल का तलाई दुनिया में शबोर में रिमोट में सलाम दी ده وزاره سريال دي سمع ترجمه سوي سام يادا بوينس رئيسان ته ملامت ولا کې څونه شخوان دي کوي تاسو شایسته انجونی په شي کې نو ته دې غاچې نه کولای شي ما صبري ما کو څنګه راغله رئیسان مکتب مې خلاص کړی دی د پونتونو څخه فارغ شوی یم اداره پر اداره ګرځېدلی یم خو چېرې ادارې ته ورسم هغه وایي د خاله زوی د ماما زوی د شیرینې خاله زوی درولې دي په موږ کې څوک چرت نه وایي رئیسان زه تا ته رالم ته بیا نو کې پوه سړی دغه زما اسنادونه دې ویې ګوره یو کار راسم کړه رئیسان تجربه لري رئیسان اداره مې ویلې ده داسې عملي کار مې نه دی کړی نو ته دا اسنادونه وګوره انشاءالله ډېر پوه یم ښه زه به پوښتنه درڅخه وکړم ته دا ما ته ویلی شې چې دغه سریال چې ما اوس کتي دا ما څو برخې تعقیب کړی دي رئیس صاحب دا برخه موږ په منیجمنټ کې نه وه ویلې نو ته کار نه شې کولی دا ته دغه نه در معلومېږي چې ما دا سریال څو برخې کتلی دي نو دا به ته کار چیرې وکړې صحیح دی رئیس صاحب تر څه نه به دې لاس لاندې کړم څنګه وکړم کور اولادونه راپسې دي یو بیداري راوښیې پروا نه کړي دا سریال یې تا 200 برخې کتلي تا کتلی دي هر څه چې ته وایې هغه تا کتلی دي صحیح دی دلته خو په اداره کې زه خالي بحث نه لرم ټول مې د اکا زامن درول دي مې د ماما زامن درول دي مې د خاله زامن دي خو که غواړې چې کار وکړې ما ته یو طریقه را معلومه ده هغه د شهرت طریقه ده هم به مشهوره سې هم به یو څه پیدا کړې هغه څنګه رئیس صاحب یعنې زه یې کولی شم ولې نه شې کولی داسې کسان د دې لارې څخه ادارو ته تللي دي چې پیشنهاد او مکتوب نه سره پېژني چې عریضه وروړې ویلی یې نه شي ته خو له هغه د شکر دی د پوهنتون څخه فارغ دغونه تجربه لرې نو بیا ولې نه شې کولی رئیس صاحب دا کومه طریقه ده کوم کار دی پسې ماز راشئ چې ځان ته یو لاره پیدا کړم ته بېغمه اوسه دا ډېره اسانه طریقه ده دومره به مشهوره سې چې باره به خلک زارۍ درته کوي یوه اداره به زارۍ درته کوي وایي راسه دلته ریاستوب درکړو بله اداره به زارۍ درته کوي وایي راسه زموږ ریاست و دا درته وایم که د یو ښه زوروره وظیفه پیدا کړله بیا نو ما مه هېروه چې زموږ یو خپل دي دا به هم درسره ودرې دا څه کوې رئیس صاحب ټکونه کې بچه ده که څه بلا ده زه مسلمان نه شم ازارولی وارخطا کېږم دا د بیدارۍ لاره ده بس کور ودان رئیس صاحب چې دونه ښه دې زما سره وکړه الله پاک دې بس ما ته کامیابي راته نصیب کړي بیا انشاءالله یادوم دې درته رئیس صاحب دا خدای دې ماته مخه دې ښه خدای په امان مخه دې ښه خدای کوه رئیس صاحب خدای دې کامیابه ده خدای په امان یا خیر
ماشومان ډوډۍ راڅخه غواړي. دا د اسماعیل سره دې کار وکړي نن دا د خیر سره د امریکا سره ورسېده ده دا د خیر به د شکل کې ورسېده دا حالات چې په ماته سپورت په کوټه کې ټول انسانانو به کمنټونه لایکونه راکوله نشه سړی چې څونه بزرګ دی کې سره چې ځاګه ساکت څومره یو تواصل ډېر جالب راته صاحب ستاسو برکت دغه نظر که تا ماته نه وای راکړی نو زه به د دې ځای پورې نه وای رسېدلی نن سبا خو زه پوهېږم رئیس صاحب تعلیم سبق خو دا هېڅ ارزښت نه لري نن سبا ټوله بیداري پکار ده بیداري بانګانې خپل په بیداري باندې دې ځای ځان راورسوي اوس چې هر خدمت یې پر نیمه شپه باندې درته ورغږ وکړ چې پر نیمه شپه دې ورغی خدمت درته وکړي پیغام واسه ټول دې ودان اوس مې اول دا کار زمون دي دا خاران بیکاره دي شپې په ګوله پرې اریان دي دا دې یې نه شي دا سره ولګوه زه چې په خدمت کې یم هغه ستاسې روپیا مې نه دي هر وخت یې پورته کوم ستا د اکا زامن به ضرور راځي او دلې به زما سره په خپله شعبه کې کار کوي زه نازوم اوس څخه ولاړم خدای په امان ډوډۍ را سره وخوره چا خدای دې مان څونه ساده خلک دي زموږ تور ته ګوره په عمل بیا زموږ نه دي خبر